سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او تازه او نوې پیښو نه ځان خبر کړئ. له ایاصوفیا وروسته ترکیه یو بل مسجد د 50 کلونو بندي وروسته پرانیست. د ترکیې حکومت د استانبول ښار په الفتح سیمه کې له 75 کلونو راهیسې بند مسجد یا ور بیا د عبادت لپاره د عامه خلکو پر مخ پرانیست. دغه مسجد چې کارې یا علي عتیق باشا نومیږي د استانبول ښار په الفتح سیمه کې پروت دی او له ایاصوفیا تاریخي مسجد وروسته له اوږده وخت بندېدو وروسته پرانیستل کیږي. د ترکیې د مذهبي چارو مشر پروفیسور علي ارباش ویلي کاري جومات به د خلکو پر مخ سبا د اکتوبر په 13مه نیټه د جمعې لمونځ لپاره په رسمي ډول پرانیستل شي. هغه پر خپل ټویټر باندې زیاتوي موږ له خدایه غواړو چې موږ په جوماتونو کې هیڅکله د اذان له اوازونه بې برخې نه کړي او دا مسله ده د ملت او اسلامي نړۍ لپاره خیر وګرځوي. د کاري مسجد ودانۍ په 6مه میلادي پیړۍ کې د بزنطیانو لخوا د کلیسا لپاره رغول شوې وه چې د عثماني واکمنۍ پر مهال په 1511 میلادي کال کې پر مسجد بدل شو، خو په 1945 میلادي کال کې د وخت حکومت له لوري پر موزیم بدله شوه. خو تیر کال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یاده پریکړه لغوه اعلان کړه او په اګست میاشت کې د مسجد پرانیستلو اعلان وکړ چې سبا د جمعې په ورځ په بشپړ ډول پرانیستل شي. د یادې پریکړو د لغوه کولو په اړه د مذهبي چارو مشر وایي دا چې کاري د عثماني واکمنۍ راهیسې د جومات حیثیت لري نو هیڅ امکان نه لري چې د عبادت ځایونه د نورو مقاصد لپاره وکارول شي. په دې وروستیو کې د ترکیې یو بل تاریخي مسجد ایاصوفیا هم بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوی دی. د ایاصوفیا مسجد ودانۍ د ترکیې د پخواني ولسمشر کمال اتاتورک لخوا په موزیم بدله شوې وه، خو د ولسمشر اردوغان لخوا بیرته مسجد وګرځول شو او د 80 کلونو نه وروسته په جولای میاشت کې په لومړي ځل پکې د جمعې لمونځ ادا شو. دا و د نننۍ ویډیو. تر نورو ویډیوګانو په تمه.